تاسو په یوه سخت امنیت لرونکي زندان کې بندي یاست. شاوخوا درنه جګ دیوالونه، د اوسپنې دروازې او د ساتونکو تیزې سترګې وي. څه به وکړئ؟ اوس فکر وکړئ چې د دې زندان نه د پرېښودو یوازینۍ لاره دا ده چې یوه الوتکه جوړه کړئ. دا د الفرید ویټل رښتینۍ کیسه ده. یو سړی چې د نازي رژیم له وحشتونو تیښتې ته یې عقل او زړورتیا وکاروله. الفرید ویټل یو مخترع او مقاومت کوونکی سړی و چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د آلمان د نازي رژیم پر ضد مبارزه کوله. خو کله چې هغه ونیول شو، نازیانو یې د روح ماتولو هڅه وکړه. الفرید د سخت امنیت لرونکي زندان ته واچول شو، چیرې چې تیښته ناشونې ښکاره کېده. خو الفرید تسلیم نشو. پر ځای یې هغه یو غیر معمولي پلان جوړ کړ. د زندان له منځه به یوه الوتکه جوړوي. په ډېر احتیاط الفرید د زندان له شاوخوا وسایلو ګټه واخیسته. له لرګیو، پارچو او زړو فلزي ټوټو څخه هغه د الوتکې بدن جوړ کړ. ستونزه دا وه چې انجین به له کومه کوي. د زندان په یوه زاویه کې الفرید یو زوړ جنراتور وموند. هغه د خپلو محدودو وسایلو سره دا جنراتور بدل کړ ترڅو د الوتکې ساده انجین شي. دا یو ناممکن ماموریت و، خو الفرید پوهېده چې یا به دا کار کوي یا به مړ شي. د شپې په تیاره کې الفرید خپل جوړه شوې الوتکه زندان ته نږدې یو انګړ ته راویسته. هغه خپل ژوند په خطر کې واچوه. انجین یې چالان کړ او الوتکه یې د یوې لنډې لارې څخه پورته کړه. هغه والوت. الفرید ویټل د خپلو لاسونو په زور له زندانه تیښته وکړه. د ازادۍ خوا ته والوت. خو دا کیسه موږ ته دا ښایي چې د انسان هوښیارتیا او هیله له هر بند څخه قوي ده. کله چې ټولې دروازې بندې شي، شاید یوازینۍ لاره دا وي چې الوتنه وکړئ.